چې غرور په دومره اندازه کې کوي هم کلامی په آینه کې کوي او مانه چې غرور په دومره اندازه کې کوي هم کلامی په آینه کې کوي او هغه د ژوند په خوګو نه خبر چې هر یو کار په دایره کې کوي مانه یې چې هغه د ژوند په خوګو نه خبر چې هر یو کار په دایره کې کوي مننه او شعر دی چې دا په ظاهره ګرځېدلی سړی لکه د بوټي ژوند ګمله کې کوي او څوک تزکیه د نفس جومات کې کوي او څوک په منځ د میکاده کې کوي مننه او شعر دی چې زه په نشه د خوددارۍ نشه یم او رښتیا وینا سړی نشه کې کوي مننه زه په نشه د خوددارۍ نشه یم رښتیا وینا سړی نشه کې کوي او حساس په کلو په غرونو مین هر څوک ژوند په خاریه کې کوي مننه چې حساس په کلو په غرونو مین هر څوک ژوند په خاریه کې کوي ډیره مننه ټولنه خاغلی آصف عمر لا بلنه ورګو چې موږ خپل کلام شریکی خاغلی آصف عمر صدر په اجازه باندې غزل مطلع دو هغه چراغ کله زما په تصویرونو کرخه د خلینو او ته روان شوي د وینو کرخه څومره ساده وختو کا یاد دي شي زمونږ ماشومتوب چې جوړولې به متل په دیوالونو کرخه غونې میوزیک شي په بدن مې ټول ویښته ودرېږي چې چرته ووینم د خوارو په لاسونو کرخه چې په ګناه پسې ګناه کوي او فخر هم کړي جوړې به نشي د خلکو په مخونو کرخې مننه چې په ګناه پسې ګناه کوي او فخر هم کړي جوړې به نشي د خلکو په مخونو کرخې په پښتنو کې آخر دا عادت د چا نه راغلو د چا په ګیرو او د چا وي په سرونو کرخې مننه په پښتنو کې آخر دا عادت د چا نه راغلو د چا په ګیرو او د چا وي په سرونو کرخې هغې ته ووایه چې زه مسافرۍ ته لاړم اوس دې راکاږي د ټول کال په تاریخونو کرخې مننه هغې ته ووایه چې زه مسافرۍ ته لاړم اوس دې راکاږي د ټول کال په تاریخونو کرخې ځوانۍ مو لاړلې ابس مو په نشو وخوړې لکه زمونږ ټنډو کې نه وې ودونو کرخې مننه ځوانۍ مو لاړلې ابس مو په نشو وخوړې لکه زمونږ ټنډو کې نه وې ودونو کرخې امر ښکلیو ته مو بیا هم زړونه نه کړل ازار مونږ ته یې ټول عمر راوخت کې دي په زړونو کرخې امر ښکلیو ته مو بیا هم زړونه نه کړل ازار مونږ ته یې وخت کې دي ټول عمر د زړونو کرخې مننه میرابونی صدر سے په اجازت غزل نامخ کې درې شعرونه ویم وی چې د خپل ارمانونو جنازه منن کتا زای نو پکې دومره ادیره منن کتا مننه او شعر دی پکې چې لګیاوه په بازار کې د خلکو سوال کولو جړه راغله یوه پیغله پښتانه منن کتا مننه او بلا شوم پسې ستړی خو پیدا مې چرته نه کړه طاهره د بابا د سر شمله منن کتا مننه او یو لنډبهر غزل دی چې ستا عذاب څومره شدید را نصیب یې نه کړي دید ستا د یاد سیلې اوچته ځکه یو وړم بعید کتابونو کې سردار دی دا زمون قرآن مجید
مننه کتابونو کې سردار دی دا زمونږ قرآن مجید عشق پاتې ګړنګونه شته په لاره کې مزید په مقطع شعر یې رایي چې عشق پاتې ګړنګونه شته په لاره کې مزید او یار یې ولیدو محفل کې تغییر وویل هوشمدید ډېره زیاته ښاغلي ریاض بردي له مننه کوو چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. ورپسې د منصف صاحب خپل غزل چاله ویل کړي چې بیا وایي صحیح شو. ارشاد ریاض صاحب د صدر صاحب په جزات باندې غزل نه مخکې دوه شعرونه چې یم د عشق لمبو سې زلې نه رغېږم یم د عشق لمبو سې زلې نه رغېږم په زړه د محبت پر هر داغلې نه رغېږم او زما علاج ته نشې کوې ممې چیړه زما علاج ته نشې کوې ممې چیړه او طبیبه زه یم داسې دردېدلې نه رغېږم. او غزل مطلب چې ستا په ښکلا پسې مې زړه چاودلې ستا په ښکلا پسې مې زړه چاودلې او مړه په تا پسې مې زړه چاودلې بې له تا څوک دي چې مې زړه راټول کي بې له تا څوک دي چې مې زړه راټول کي ستا ناز او په ادا پسې مې زړه چاودلې او له مودو پروت یمه د عشق تیارو کې له مودو پروت یمه د عشق تیارو کې او نشته رڼا پسې مې زړه چاودلې او زما علاج د چا نرۍ مسکا ده زما علاج د چا نرۍ مسکا ده ستا په مسکا پسې مې زړه چاودلې او چا چې زما د ژوند مزه وړې ده او چا چې زما د ژوند مزه وړې ده او هم هغه چا پسې مې زړه چاودلې او چا به کولو په هر چا به چې کولو پکې هر وخت چا به بخښنه غواړم چا چې کولو پکې هر وخت سینګار چا چې کولو پکې هر وخت سینګار او ریاض هغه عینا پسې مې زړه چاودلې. ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېره مننه چې دومره محفل کې تو خپل کلام شریک کړو ودې ویلو ریاض نه یو جهان مننه کوو ښاغلي منصف صاحب لا په زبان ساز. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه منصف صاحب چې دومره خلکو کې غزل په مونږ پرزو کړو خپل مطلع یې وایي چې تا چې په کجلو سترګې تورې کړې تا چې په کجلو سترګې تورې کړې خدای کو چې په ما دې لمبې پورې کړې او خود به په ژړا در نه راتلمه زه خود به په ژړا در نه راتلمه زه تا راته خبرې ستغې سپورې کړې ربني خود به په ژړا در نه راتلمه زه تا راته خبرې ستغې سپورې کړې زړه دې رانه یوړلو په یو نظر زړه دې رانه یوړلو په یو نظر سترګې دې بیخي راته شمکورې کړې او جنګه خدای دې خپې لاسونه مات کړه نور جنګه خدای دې خپې لاسونه مات کړه نور ډېرې پښتنې خو دې سرتورې کړې جنګه خدای دې خپې لاسونه مات کړه نور ډېرې پښتنې خو دې سرتورې کړې زه منصف دې مړ په انتظار کړمه زه منصف دې مړ په انتظار کړمه اوس دې د راتللو وعدې نورې کړې. ډېر ښکلی غزل ډېر زر خوشحال ډېره مننه منصف. ګلنبي خان استاد له بل نه چې زموږ سره خپل کلام شریک کړي ښاغلی ګلنبي خان استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. د غزل نه مخکې یو دوه درې ټکي رباعي وایي چې راځي چې وکړو نن یو څو خبرې راځي چې وکړو نن یو څو خبرې د حیا ډکې د پښتو خبرې د جنگ جګړو نه څه نه جوړېږي نورې به پرېږدو د وړو خبرې چې کم یو کار باندې مو وس نه رسي څه لکه بیا د جرګو خبرې او ګلنبي روغ درنه خفه ځکه دي چې تل کوي د لیوانو خبرې. غزل مطلب ده چې دیدن ته د پستړي انتظار باندې سوځېږم دیدن ته د پستړي انتظار باندې سوځېږم ستا مینه کې جانانه سور انګار باندې سوځېږم وعده د راتلو کړې دی و بیا دې پوره نه کا
ته وګوره د خپل ځان په سنگار باندې سوځېږم واده د راتلو کړي دی وه بیا دې پوره نه کا ته وګوره د خپل ځان په سنگار باندې سوځېږم او مجنون که د لیلا په محبت کې سوځېدلو مجنون که د لیلا په محبت کې سوځېدلو زه هم د چا د ښکلي مخ رخسار باندې سوځېږم او دنیا کې مې ژوندون د ډېرو سختو سره مخ دی نصیبه چې د چا د زړه ازار باندې سوځېږم او یو ځل مې څه ناشنا حسن لیدلی دی په خوب کې یو ځل مې څه ناشنا حسن لیدلی و په خوب کې په ویښه لکه زخم په بار بار باندې سوځېږم او راځه ګل نبي خانه هغه ښکلی دلته نشته راځه ګل نبي خانه هغه ښکلی دلته نشته مودو راسي چې زه د چا دیدار باندې سوځېږم مهرباني ډېره مننه محمود احسان صدر صاحب په اجازات باندې غزل نه مخکې دوه درې شعره چې د زړه په آواز باندې څوک څه پوهېږي د زړه په آواز باندې څوک څه پوهېږي په سوز و ساز باندې څوک څه پوهېږي او هله خبر شي چې انجام وګوري هله خبر شي چې انجام وګوري د عشق په آغاز باندې څوک څه پوهېږي مننه هله خبر شي چې انجام وګوري د عشق په آغاز باندې څوک څه پوهېږي او احسان دینه یو الله خبر دی احسان دینه یو الله خبر دی په دغه راز باندې څوک څه پوهېږي مننه او غزل مطلب چې ته خبر نه یې د ځان زوروره ته خبر نه یې د ځان زوروره زړه دې وړی دی زمانه زوروره مننه او لا خو اوس یې لس پرلی و پرې راغلی لا خو اوس یې لس پرلی و پرې راغلی او ته راغلی پې خزانه زوروره مننه لا خو اوس یې لس پرلی و پرې راغلی او ته راغلی پې خزانه زوروره او دا اول سړي له سوچ کول پکار وي دا اول سړي له سوچ کول پکار وي اوس پکړو یې په خیمانه زوروره مننه او تا په مخ باندې ټول خالونه وران کړل تا په مخ باندې ټول خالونه وران کړل دا ته څه کوې بارانه زوروره مننه او تجدیدن دې په چا هم پیرزو نشي تجدیدن دې په چا هم پیرزو نشي ډېر بهتر څه یې جانانه زوروره مننه او بېلتانه که هر څه شي زه یې څه کړم بېلتانه که هر څه شي زه یې څه کړم زړه مې موړ دی د دنیا نه زوروره مننه او اخري مقطع دی چې د ډېر وخت نه د احسان په زړه کې پروت یې د ډېر وخت نه د احسان په زړه کې پروت یې خو پوره نه شوې ارمانه زوروره مننه د ډېر وخت نه د احسان په زړه کې پروت یې خو پوره نه شوې ارمانه زوروره مننه ډېر خوندور کلام ښاغلي عادل نجم صاحب له خواستې چې منځ لا راشي نو ځان به یې ګرمۍ هم ناوخته ولرم مخکې سره خو دوه دوره ارشاد نجم صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د صدر صاحب او ټولو ملګرو په اجازه مبین صاحب غزه ډېر ګرم دغه کومه ځکه چې هیله رالم بس مخکې سره ګرمه که خو زه الله د خیر وکړي چې هر سره ترایت شو نو غزل مطلب ده چې څنګه چې ګل د پسرلي ښکاري څنګه چې ګل د پسرلي ښکاري او داسې د مخې اننګي ښکاري او څوک چې مړه شوي په رښتیا مینه دي په حقیقت کې دا ژوندي ښکاري څوک چې مړه شوي په رښتیا مینه دي په حقیقت کې دا ژوندي ښکاري او د مین سترګې ستا د غمه سرې دي د مین سترګې ستا د غمه سرې دي خلکو ته ښه خمار بنګي ښکاري د مین سترګې ستا د غمه سرې دي خلکو ته ښه خمار بنګي ښکاري او مست مازیګر د مستو پیغلو په سر مست مازیګر د مستو پیغلو په سر څه عجیبه قطار منګي ښکاري او ستا د ښایست نه دې ټول زار شي ګله ستا د ښایست نه دې ټول زار شي ګله رنګین که ډېر مازیګري ښکاري او نجم چې ستا د مخ سپرلی لیدلی نجم چې ستا د مخ سپرلی لیدلی نو په غزل یې رنګیني ښکاري داسې د مخ یې اننګي ښکاري څنګه چې ګل د پسرلي ښکاري ډېره مننه ډېر خوندور کلام نجم صاحب ښاغلي هجرت پرې دې راباندې کوم چې موږ خپل کلام شریکي ممنون صدر صاحب اجازت
درې شعرونه بیت کلام نه مخکې ویل شي غرونه 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 حوصلې لرم غرونه 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 حوصلې لرم او غټه حوصله مې د جذبې لرم او غرونه د تیرا کارانه لري دي ځان سره نږدې غر د بیسې لرم غرونه د تیرا کارانه لري دي ځان سره نږدې غر د بیسې لرم او څومره بختور یم هجرت ځنې څومره بختور یم هجرت ځنې زه چې درجه د مدینې لرم مننه او غزل مطلب چې مونږ چې په چا باندې مین شو راته پلار وخیږي مونږ چې په چا باندې مین شو راته پلار وخیږي اول شوري په اقرار بیا په انکار وخیږي مونږ چې په چا باندې مین شو راته پلار وخیږي اول شوري په اقرار بیا په انکار وخیږي او د پښتنو مې دغه خال دی چې لاربن شي ورته د پښتنو مې دغه خال دی چې لاربن شي ورته له ډېره سوخته د تورخم په ګنډه تار وخیږي د پښتنو مې دغه خال دی چې لاربن شي ورته له ډېره سوخته د تورخم په ګنډه تار وخیږي او هر سړی لاره ورته کني او کوې جوړوي هر سړی لاره ورته کني او کوې جوړوي کوم یو سړی ګوره په مونږ کې چې د کار وخیږي هر سړی لاره ورته کني او کوې جوړوي کوم یو سړی ګوره په مونږ کې چې د کار وخیږي او په سمه لار یمه که یار په سمه لاره درومي په سمه لار یمه که یار په سمه لاره درومي په سمه لار یمه که یار په سمه لار وخیږي په سمه لار یمه که یار په سمه لاره درومي په سمه لار یمه که یار په سمه لار وخیږي او مقطع عرض دو چې هجرت تا دغه دنیا کا چرته چاڼ کړله نو هجرت تا دغه دنیا کا چرته چاڼ کړله نو مجال مې نشته که دې چرته پکې یار وخیږي مننه ډېره زیاته مننه هجرت صاحب په خوندور کلام اوس حمزه افغان صاحب له پکور دي چې جوابګر کې ښاغلی حمزه افغان صاحب څنګه دوه ګلونه حمزه افغان صاحب غزل دی چې په نام نامتو شاعر دی په نام مکو کنه په نام نامتو شاعر دی هسې پالتو شاعر دی او مزغه کار نه کوي مزغه کار نه کوي هسې پیټاکه دو شاعر دی مزغه کار نه کوي پیټاکه دو شاعر دی هر یو ټیشن رانیسي هر یو ټیشن رانیسي یو زوړ ریډو شاعر دی بل چې افغانه دومره ډېر شول افغانه دومره ډېر شول چرته چې زو شاعر دی مننه ډېره مننه حمزه افغان صاحب نه او ښاغلي سید مراد صاحب له بل نه ورکوو چې موږ خپل کلام شریک کړي ښاغلی سید مراد ته صدر صد په جزا باندې د غزل درې شعرونه پوره غزل خوندوي چې پاتې تر سنگار په آینه کې دی پاتې تر سنگار په آینه کې دی پرې یې ګلزار په آینه کې دی او نن یا آینه هم جوړې خپل کړله نن یا آینه هم جوړې خپل کړله ځکه سرنګار په آینه کې دی مونږ لوی سادهګان یو چې شیشې ګورو مونږ لوی سادهګان یو چې شیشې ګورو ستا حسن هوښیار په آینه کې دی مونږ لوی سادهګان یو چې شیشې ګورو ستا حسن هوښیار په آینه کې دی ډېر په خوندور راډیو خوندور کلام ډېره مننه کوو سید مراد نه ښاغلي معطر صاحب له بل نه ورکوو چې دا ماحول معطر کې ښاغلی معطر صدر صاحب په اجازات سره غزل نه مخکې درې شعرونه لري چې
ستا دا نوا نور بل په عطرو وینځم ستا دا نوا نور بل په عطرو وینځم ول په ول یې د هر ګل په عطرو وینځم مننه ستا دا نوا نور بل په عطرو وینځم ول په ول یې د هر ګل په عطرو وینځم او ساقي بیا پکې بې دریغه شراب راکا ساقي بیا پکې بې دریغه شراب راکا خو جامونه به اول په عطرو وینځم مننه ساقي بیا پکې بې دریغه شراب راکا خو جامونه به اول په عطرو وینځم او معطر یم تحیل مې عطردان دی معطر یم تحیل مې عطردان دی هر یو خیال هر یو غزل په عطرو وینځم مننه غزل مطلارو چې مطلارو چې ماله د ستا د سترګو توري پټ پټ ماله د ستا د سترګو توري پټ پټ د دروازې په چوت کې ګوري پټ پټ مننه او تا په حالونو تور نقاب را هور کړو تا په حالونو تور نقاب را هور کړو که په وریځو کې شول ستوري پټ پټ مننه او خیال د غزل په محل کار شروع کړو خیال د غزل په محل کار شروع کړو او الهام راوړل ورته توري پټ پټ مننه خیال د غزل په محل کار شروع کړو او الهام راوړل ورته توري پټ پټ او ته هو زما په لوري نه راتللې ته هو زما په لوري نه راتللې زه یم راغلی ستا په لوري پټ پټ مننه لکه باران د غم ښکاره نه راځي لکه باران د غم ښکاره نه راځي لکه د پرخې په ما اوري پټ پټ مننه لکه باران د غم ښکاره نه راځي لکه د پرخې په ما اوري پټ پټ او څوک معطره همسفر نه لرم څوک معطره همسفر نه لرم او راپسې د بلا سیوري پټ پټ مننه څوک معطره همسفر نه لرم او راپسې د بلا سیوري پټ پټ مننه ډېر خوندور په حقیقت کې چې ماحول معطر کړو معطر نه یو جهان مننه ښاغلي رسول زمان سے لبان ورکو چې موږ خپل کلام شریک کړو ورپسې د شعر مومن ته ورسېږي ښاغلی رسول زمان غزل داسې راوي چې پښتون یم بیچاره یم بیا زما په مرګ پښتون یم بیچاره یم بیا زما په مرګ څو رنګه دلته وشوه تجربه زما په مرګ او کاسې د ورته ووایه په ژوند چې نه راځي کاسې د ورته ووایه په ژوند چې نه راځي نو بیا د را نه راځي سبا زما په مرګ او راځه چې نن د ټولې فیصلې په حق کې وکم راځه چې نن د ټولې فیصلې په حق کې وکم راځه چې سره ختمه کړو سودا زما په مرګ او د ستا غوندې په ډېرو باختر وي دا خبر د ستا غوندې په ډېرو باختر وي دا خبر زما غوندې به ډېر کوي جړه زما په مرګ او سړیه نه پوهېږم ستا بڼه په کم مذهب سړیه نه پوهېږم ستا بڼه په کم مذهب سړیه بهي نه کوي سرپا زما په مرګ او زمانه هغه ونیسه وصیت درته کومه زمانه هغه ونیسه وصیت درته کومه چې خواله مې را پرې نږدې اشنا زما په مرګ زمانه هغه ونیسه وصیت درته کومه چې خواله مې را پرې نږدې اشنا زما په مرګ زمانه یو جهان مننه ښاغلي شعر مومند له بلنه ورکوو چې ډېره زیاته مننه شعر مومند څلور شعرونه دي چې څه په درود دعا مې خواته را نسکیره شوله څه په درود دعا مې خواته را نسکیره شوله زه یې مرید شوم او هغه جینۍ مې پیره شوله مننه زیار څه په درود دعا مې خواته را نسکیره شوله زه یې مرید شوم او هغه جینۍ مې پیره شوله په مینتوب کې لیونتوب ساجیبه غوندوي په مینتوب کې لیونتوب ساجیبه غوندوي زلیخه هم د یوسف مینه کې دلګیره شوله مننه په مینتوب کې لیونتوب ساجیبه غوندوي زلیخه هم د یوسف مینه کې دلګیره شوله دلته اکثر خلکو د خر په ځای کولال داغلی دلته اکثر خلکو د خر په ځای کولال داغلی ګناه نفس وکړه بدنامه پکې ګیره شوله مننه دلته اکثر خلکو د خر په ځای کولال داغلی ګناه نفس وکړه بدنامه پکې ګیره شوله او د نفرتونو غوټۍ ګل شو یا من ورجېده
د نفرتونو غوټۍ ګل شوې امن ورجېده د پښتنو مینه محدوده تر زنځیره شوله. مننه. د نفرتونو غوټۍ ګل شوې امن ورجېده د نفرتونو غوټۍ ګل شوې امن ورجېده د پښتنو مینه محدوده تر زنځیره شوله. زیاته مننه. ډېر ښکلی، ډېره مننه شعر مومنه. ښاغلي ناشناس افریدي له بل نه کوي چې موږ خپل کلام شریک کړي او ورپسې د زیار رسون ته یې ورسېږي. ښاغلی ناشناس. صدر صاحب په جزا د غزل مطلب چې کیسه د محبت مې د دردونو ډکه ده، کیسه د محبت مې د دردونو ډکه ده، خندا ورپکې نشته د آهونو ډکه ده، او دا نښې د اظهار یې راته ښکاري په سحر کې، دا نښې د اظهار یې راته ښکاري په سحر کې، مسکۍ د سره منګول یې د ګلونو ډکه ده، چې زه په دغه لاره درومم تل را پورې خاندي، چې زه په دغه لاره درومم تل را پورې خاندي، یوه شوخه ده د ډېرو افسوسونو ډکه ده. زاهده چېرته لاړ شم چې وباسم توبې، زاهده چېرته لاړ شم چې وباسم توبې، دنیا په هر طرف د ګناهونو ډکه ده. او زما غریب جونګړی له اشنا کله راځي، زما غریب جونګړی له اشنا کله راځي، رقیبه ستا خانه چې د دالونو ډکه ده. او په کوم هنر یې یوړو ناشناسه درنه زړه، په کوم هنر یې یوړو ناشناسه درنه زړه، کمکی ده خو د څومره د چلونو ډکه ده. په کوم هنر یې یوړو ناشناسه درنه زړه، کمکی ده خو د څومره د چلونو ډکه ده. ډېر زیاته مننه سر صاحب په اجازت. غزل مطلب ده چې ستا د خوږو خوږو خبرو وخت دی، ستا د خوږو خوږو خبرو وخت او سندرې وایه د سندرو وخت دی، ستا د خوږو خوږو خبرو وخت او سندرې وایه د سندرو وخت دی، او ستا جدایي نور زغملی نشم، ستا جدایي نور زغملی نشم، وطن ته راشه د ګورګور وخت دی. مننه. ستا جدایي نور زغملی نشم، وطن ته راشه د ګورګور وخت دی. او که دې منزل ته رسېدل غواړې نو، که دې منزل ته رسېدل غواړې نو الوت پکار دی د وزرو وخت دی، که دې منزل ته رسېدل غواړې نو الوت پکار دی د وزرو وخت دی. او د انقلاب چغه تر دې را رسي، د انقلاب چغه تر دې را رسي، لښکر ته ځمه د لښکرو وخت دی. مننه. د انقلاب چغه تر دې را رسي، لښکر ته ځمه د لښکرو وخت دی. او د حق د پاره به خپل سر ماتوي، د حق د پاره به خپل سر ماتوي، او راستونه داسې د ډغرو وخت دی. ډېره زیاته مننه. د حق د پاره به خپل سر ماتوي، او راستونه داسې د ډغرو وخت دی. ډېره زیاته مننه. په خوندور کلام ښاغلي کایل افریدي له بل نه غواړم چې موږ خپل کلام شریکي. ښاغلی کایل ورپسې نور احساس ته یې وروسي. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې محبت کا لیونی زه د آشنا کړم، محبت کا لیونی زه د آشنا کړم، په والله چې لیونتوب ته به ګډا کړم، او مریدان چې یې بې شمېره زما جوړ کړل، مریدان چې یې بې شمېره زما جوړ کړل، همیشه به دغه پیر لره دعا کړم، او هیڅ مراد به د شهوت ترې پوره نه کړم، هیڅ مراد به د شهوت ترې پوره نه کړم، لیونی یم چې مینه د دنیا کړم. غزل مطلب ده چې دا ولې نن روانې ټولې جونه دي بازار ته، دا ولې نن روانې دي ټولې جونه دي بازار ته، ښکارېږي چا راوړي سره ګلونه دي بازار ته، او دا څه سوداګران پکې بې حده امیران شول، دا څه سوداګران پکې بې حده امیران شول، دا دوی مدام راوړي ډېر سرونه دي بازار ته. مننه. او شعر دی چې ستا هلته ګناه لږه وه چې دلته هم لطپت شوې، ستا هلته ګناه لږه وه چې دلته هم لطپت شوې، ساقي چې تا راوړي شرابونه دي بازار ته. او شعر دی چې حاکم جوړ شاعر دی ټول د جنگ اوزار یې لر کړل، حاکم جوړ شاعر دی ټول د جنگ اوزار یې لر کړل، په خپله یې راوړي کتابونه دي بازار ته.
او مقطع ده چې سبله مزدوري راته معلومه نه شوه دلته سبله مزدوري راته معلومه نه شوه دلته قایله ما راوړي څو شعرونه دي بازار ته ډېر خوندور غزل ډېره مننه قایل ښاغلي نور احساس خو د نور احساس نه پاس دی چې کوم دی تعبیر صاحب ته یې ورسېږي ښاغلی نور احساس صدر صاحب مجوزات سے انتخاب کلام دی چې کمال د عشق ته داسې زه چرته یم کمال د عشق ته داسې زه چرته یم او دومره معصوم او دومره ښه چرته یم کمال د عشق ته داسې زه چرته یم دومره معصوم او دومره ښه چرته یم عین منزل ته رسېدلی یم بیا عین منزل ته رسېدلی یم بیا هغه چې تلې ستا په پله چرته یم حرسه ته مې هډماتې دښمن حرسه ته مې هډماتې دښمن در سره پوی په ژوندانه چرته یم دا ته چې ته یې دا هم زه یم که نه دا ته چې ته یې دا هم زه یم که نه اوس راته ووایه چې زه چرته یم دا ته چې ته یې دا هم زه یم که نه اوس راته ووایه چې زه چرته یم منم چې تا ته به اوده ښکارمه منم چې تا ته به اوده ښکارمه خو زه حساس یم اوده چرته یم منم چې تا ته به اوده ښکارمه خو زه حساس یم اوده چرته یم ډېره مننه نور احساس ښاغلي تعبیر پرېږدي له بل نه کوو چې موږ خپل کلام شریک کړي ورپسې دی بیدار پرېږدی ته یې ورسېږي ښاغلی تعبیر غزل نه مخکې صدر صاحب په جزات یو څو شعرونه یې بهیر افریدي دي چې څه به د مینې خوږ نظر کړې چاته څه به د مینې خوږ نظر کړې چاته زړه درلمات کې چې یې ورکې چاته ډېره مننه څه به د مینې خوږ نظر کړې چاته زړه درلمات کې چې یې ورکې چاته وایي به دا د ګرځولو نه دی که دا زما غم ور په سر کې چاته مننه وایي به دا د ګرځولو نه دی که دا زما غم ور په سر کې چاته بیا به یې خم په غاړه غاړه ګرځي زړه که د مینې سمندر کې چاته مننه بیا به یې خم په غاړه غاړه ګرځي زړه که د مینې سمندر کې چاته بهیره څنګ له د چیران نغلل څوک بهیره څنګ ته د چیران نغلل څوک په شوګیرو د شپې سخر کړی چاته مننه غزل مطلدو چې روان د بل په خوله راته ښکارېږي چې روان د بل په خوله راته ښکارېږي ژوندي خلک د خو مړه راته ښکارېږي مننه چې روان د بل په خوله راته ښکارېږي ژوندي خلک د خو مړه راته ښکارېږي چې یې نه ګورم خیالونو کې مې ګرځي چې یې نه ګورم خیالونو کې مې ګرځي چې یې ګورم بیا نه راته ښکارېږي مننه چې یې نه ګورم خیالونو کې مې ګرځي چې یې ګورم بیا نه راته ښکارېږي په کږه لاره چې تله کوي دا نیغ دي په کږه لاره چې تله کوي دا نیغ دي دا په نیغه لار کږه راته ښکارېږي مننه په کږه لاره چې تله کوي دا نیغ دي دا په نیغه لار کږه راته ښکارېږي چې یې زلفې په سپین مخ باندې خورې کړې چې یې زلفې په سپین مخ باندې خورې کړې سپینه ورځ د خو تیاره راته ښکارېږي مننه چې یې زلفې په سپین مخ باندې خورې کړې سپینه ورځ د خو تیاره راته ښکارېږي مننه په تعبیر د محبت دوایي وخورئ د کورونا مریض نه راته ښکارېږي ډېره په تعبیر د محبت دوایي وخورئ او د کورونا مریض نه راته ښکارېږي ډېره صوفي اول بیدار صاحب له بل نه ورپسې صوفي دوم ښاغلي رنګین خیبر صاحب له بیا چې کوم دی بل نه چې تیار شي د غزل نه مخکې به د صدر صاحب په اجازات سره یو د حمزه ادبي لښکر د پوره یوه سرادو چې دا د حمزه سم ادبي لښکر دی دا د حمزه سم ادبي لښکر دی او د هر زده کړې ښه صحیح لښکر دی دا د حمزه سم ادبي لښکر دی او د هر زده کړې ښه صحیح لښکر دی او حساس چې ځان له دی حساس ملګری جهر جنون او د فني لښکر دی حساس چې ځان له دی حساس ملګری جهر جنون او د فني لښکر دی او راستون له هر خدمته نه ستنېږي راستون صاحب راستون له هر خدمته نه ستنېږي شیررحمان شیر ته سلامي لښکر دی مننه او په دلاور خاموش مې زړه راټول وي
په دلاور خاموش مې زړه راټول وي زمونږ په سحر نسیم کوي لښکر دی او لکه چې ګوتې په غمي ښایسته وي لکه چې ګوتې په غمي ښایسته وي په حاضر داسې قیمتي لښکر دی او تر او تازه وي په ګلونو باندې تر او تازه وي په ګلونو باندې ځکه په شان د پسرلي لښکر دی او له هر هېواده کوي مرسته یې ده له هر هېواده کوي مرسته یې ده دا د امکان صاحب د زړګي لښکر دی او غونډې به ډېرې کېږي به خو غونډې به ډېرې کېږي به خو خدای یو بل شان مثالي لښکر دی غونډې به ډېرې کېږي به خو خدای یو بل شان مثالي لښکر دی وي په رنګین خیبر رنګین محفل مې په داسې ښکلو قدرتي لښکر دی او په هیڅ اخري شعر دی چې په هیڅ حالت کې به ترې لاس وانخلي په هیڅ حالت کې به ترې لاس وانخلي دا د بیدار ابتدایي لښکر دی د غزل مطلب چې په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده د زړه په سلطنت کې مې ملکه ګرځېده په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده د زړه په سلطنت کې مې ملکه ګرځېده او په توره شپه راویستې پښتانۍ و له کوره په توره شپه راویستې پښتانۍ و له کوره بېګا دلته یوه پیغله بېدرکه ګرځېده نو خود به مې غزل کې رنګیني د هغې ښکاري نو خود به مې غزل کې رنګیني د هغې ښکاري همیش به مې په خوا کې چې نازکه ګرځېده منله نو خود به مې غزل کې رنګیني د هغې ښکاري همیش به مې په خوا کې چې نازکه ګرځېده او د ډېرو خویندو ورور و یو چا وویشتو او مړ شو د ډېرو خویندو ورور و یو چا وویشتو او مړ شو تر څنګ به یې د قبر تله ډکه ګرځېده چې ورد به ستا د پاکې مقدسې نامې نه و چې ورد به ستا د پاکې مقدسې نامې نه و نو سا به مې د خولې نه بیخي ورکه ګرځېده او زلمي به مې د ښار نه په رڼا ورځ ورکېدل زلمي به مې د ښار نه په رڼا ورځ ورکېدل په سیمه د پښتون توره شیشکه ګرځېده مننه زلمي به مې د ښار نه په رڼا ورځ ورکېدل په سیمه د پښتون توره شیشکه ګرځېده خو بیا هم د اوده خلک بیدار نه شول بیداره خو بیا هم د اوده خلک بیدار نه شول بیداره یوې کونډې یوه چغه تر فلکه ګرځېده او مقطع ثاني چې دا چا ویل چې د لر او بر افغان بیل د بیداره دا چا ویل چې د لر او بر افغان بیل د بیداره نقشه مو د تاریخ تل تر ټکه ګرځېده ډېره مننه ډېر خوندور کلام ډېره ژوته مننه ډېره مننه کوو د بیدارو په دې چې خوندور کلام او خوندوره څېره یې موږ شریکه کړه ښاغلي رنګین خیبر نه باندې کوم چې موږ خپل کلام شریک کړي ښاغلی رنګین صدر صاحب په اجازه د غزل نه مخکې یو څلور سیکنډه دمه غزل مطلب یې چې غټ غټ انار انار او ستا ننګي یو شانتي دي غټ غټ انار انار او ستا ننګي یو شانتي دي د کندهار انار او ستا ننګي یو شانتي دي غټ غټ انار انار او ستا ننګي یو شانتي دي د کندهار انار او ستا ننګي یو شانتي دي د زړه مریض یم له دې نه بغیر نه راغېږم د زړه مریض یم له دې نه بغیر نه راغېږم مالا په کار انار او ستا ننګي یو شانتي دي د زړه مریض یم له دې نه بغیر نه راغېږم مالا په کار انار او ستا ننګي یو شانتي دي قدرت ورکړې فطرتي حسن سبل شانتي دي قدرت ورکړې فطرتي حسن سبل شانتي دي واقعي سنگار انار او ستا ننګي یو شانتي دي او شعر نب के खातों से आखिरी शेर यही है خود در رنگین خبر داخله نبو بزی ورتا خود در رنگین خبر داخله نبو بزی ورتا سر مزیدار انار و ستا ننگی و شانتی خود در رنگین خبر داخله نبو بزی ورتا سر مزیدار انار و ستا ننگی و شانتی ډېر د خوشحال خټک پلیاره یې تاګ ولا غزل ډېره مننه کوم د رنګین خبر ښاغلي کیډي مشال ته بل چې دومره په خوب کې موږ سره اوس د دومره شریکې تشې خبرې شریکې کي خو خیال دانش ول چې څه به وایه شعر وایه ټپه وایه مدانه نه ښکاري چې علیم سره راغلی یو د سر ګولې د اول خو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او بل یو غټ کار موږ دا وکړو چې علیم صاحب اکثر له غیر حاضرو او نو ما ورته ویلي چې یاره ملګري مو وایي باقاعده که نه چې تاسو شرکت کوئ
نو هغه ولا چې نن موږ په حجره کې ناست وو اتفاقا داسې څه خبره را یاده شول مشاعره د په خپله وویل ما ورته چې ګریب د ملګرو خو ویل چې ګرمي ده نشو تللی مطلب زیم لږ لرې دی ګرمي ده نو علیم صاحب ورته ویل پیدل به ځو که ګرمي وي که هر یو شی وي موږ به در سره ناست یو په ګرمۍ کې او مشاعره به اټینډ کوو ځکه چې دا نن ضروري ده دا کار نو زه د ټولو ملګرو په نمایندګۍ د ټولو شکریا ادا کوم ستاسو به ادا کوم او د خپل ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې محفل کې موږ سره شرکت کړی په دې ګرمۍ کې څه خو ویلی نه شم غزل مزل خو مې زړه خو ملګري هم ډېر زیات انشاءالله دا به کوی شم بله مشاعره کې به ته غزل خامخا ویم مهرباني مننه بالکل همدغه شان دغه مشال یې موږ کومه خبره وکړه په دا محفل کې په دا حمزه د بالاخره کې د خویز د ملګري هر یو خپله برخه و په دا کې داسې ملګري شته چې هغه ډېر په سختۍ سره که آرام صاحب دا چې کوم دی د 4-5 کاله مسلسل ورځي همدغه شان د همراه صاحب همدغه شان د کشور چې یو نو ما خلې دا به داسې وویل چې ملګري نو مې پکې نشته خفه نه شي ما ورته ویل چې بس دا ملګري به دا پیږي دا ټولو یو شریک لښکر دی دا چې ښکلی دی دا په هر یو ملګري زون زون ښکلی دی زون زون هر ملګري کې برخه او کردار دی د چا د نیا د پرزوین او چا د واسې داس وي چا د خلوص ټول ملګري بیا ډېره زیاته تمنا کوو او دا محفل چې هر ځل ښکلی وي د مشاعره چې ښکلي دا په یو ملګري زون زون نه د ښکلي وي چې دا هر څوک خپلې برخې خوږه شریکوي موږ سره ډېره مننه کوو زه بیا یک مشال نم او موږ سره اوس احساس وکړي له مننه کوو چې موږ خپل کلام شریکي خبره احساس بسم الله الرحمن الرحیم څلور شعرونه غزل نه مخکې صدر صاحب په اجازه چې د پښتون ولس د برو جنازې د پښتون ولس د برو جنازې وجړېدې چې وړې هرو جنازې د پښتون ولس د برو جنازې جړېدې چې وړې هرو جنازې او پاتې ژوند په قلمونو باندې وکړئ او نور یې وباسئ د تورو جنازې مهرباني پاتې ژوند په قلمونو باندې وکړئ نور یې وباسئ د تورو جنازې او توبه خدایه د یو کور د 4 تنو توبه خدایه د یو کور د 4 تنو دی روانې د مجبورو جنازې مهرباني و دا دنیا چې پکې ټوله ده ولاړه دا دنیا چې پکې ټوله ده ولاړه او ساده دي د مشهورو جنازې مهرباني و غزل مطلب وی چې خادي وه غم ته پکې څه ضرور و خادي وه غم ته پکې څه ضرور و او دې محترم ته پکې څه ضرور و مهرباني خادي وه غم ته پکې څه ضرور و دې محترم ته پکې څه ضرور و ټول پښتانه یو یوه ژبه موده تار د تورخم ته پکې څه ضرور و مهرباني ټول پښتانه یو یوه ژبه موده تار د تورخم ته پکې څه ضرور و راکیبه دا لانجه زما واستوه خانو صنم ته پکې څه ضرور و راکیبه دا لانجه زما واستوه خانو صنم ته پکې څه ضرور و څومره ښه ناستو څنګه ګپ مو ویشتو مړه نو زم ته پکې څه ضرور و مهرباني څومره ښه ناستو څنګه ګپ مو ویشتو مړه نو زم ته پکې څه ضرور و خالکه زه په تا اعتبار نه کوم خلکه زه په تا اعتبار نه کوم خوارش قسم ته پکې څه ضرور و مهرباني خلکه زه په تا اعتبار نه کوم خوارش قسم ته پکې څه ضرور و سازه چې دلته ګزاره کېده نو سازه چې دلته ګزاره کېده نو سازه درهم ته پکې څه ضرور و مهرباني سازه چې دلته ګزاره کېده نو سازه درهم ته پکې څه ضرور و ډېره زیاته مننه ښاغلي خیال محمد دانش صاحب له بلنه کوي چې موږ خپل خوندور کلام شریک کړي نور کلو په شان ښاغلی خیال محمد دانش بسم الله الرحمن الرحیم د غزل نه مخکې یو څو شعرونه خو یو دوه پکې زیات دي وایي چې زړونه آباد ښه دي نغمې ښه دي سندرې ښه دي زړونه آباد ښه دي نغمې ښه دي سندرې ښه دي د غم خبرې اوس زموږ د ژوند نه لرې ښه دي او ګلونه ښه دي د سپرلي نامه روښانه ښه ده ګلونه ښه دي د سپرلي نامه روښانه ښه ده د ګودر غاړه کې چنار غره کې نخترې ښه دي مهرباني وایي چې ګلونه ښه دي د سپرلي نامه روښانه ښه ده د ګودر غاړه کې چنار غره کې نخترې ښه دي او د جنګ مارغه نور د بلۍ په څوکه مه پرېږدئ د جنګ مارغه نور د بلۍ په څوکه مه پرېږدئ پاس په هوا باندې د امن څو کونترې ښه دي مهرباني وایي چې د جنګ مارغه نور د بلۍ په څوکه مه پرېږدئ پاس په هوا باندې د امن څو کونترې ښه دي او یو چا د مینې څو سوالونه راته مخکې ایښي یو چا د مینې څو سوالونه راته مخکې ایښي ګلابي مخ ښه دی که سترګې جادوګرې ښه دي
او مهرباني وي چې بیا به دانشه د قومونو خوراک نه جوړېږو بیا به دانشه د قومونو خوراک نه جوړېږو مونږ له الوت ښه دی جذبه ښه ده وزرې ښه دي او د غزل یو څو شعرونه نور دی وي چې په ګوړو پسې مزه په شکرو پسې مزه په ګوړو پسې مزه په شکرو پسې مزه زړګیه په پستو پستو خبرو پسې مزه او یو څو کسان د ځان په شان د ځان سره اشنا کا یو څو کسان د ځان په شان د ځان سره اشنا کا لښکرو کې تاوان دی په لښکرو پسې مزه مهرباني وي چې څه دې په نصیب کې وي په ځای به در رسیږي چې څه دې په نصیب کې وي په ځای به در رسیږي جادو ټونه تعویز او په منترو پسې مزه مهرباني وي چې څه د په نصیب کې وي په ځای به در رسیږي جادو ټونه تعویز او په منترو پسې مزه او د مینې محبت سندرې ټول عمر ثواب وي د مینې محبت سندرې ټول عمر ثواب وي دا چا ویل چې ښه نه دي په سندرو پسې مزه ډېره مهرباني وي چې زما د مخ رنګونه ورځ کې څو ځله بدلیږي زما د مخ رنګونه ورځ کې څو ځله بدلیږي او زما د خیال په فکر او بصرو پسې مزه او اخیری شعر دی چې دانشه په دې ځمکه باندې ډېر کارونه شته دی دانشه په دې ځمکه باندې ډېر کارونه شته دی وزرې د مرغانو وي وزرو پسې مزه ډېره مهرباني یو جهان مننه ډېر مننه خیال دانش تر څنګ موږ سره نصیر استاد سیف الله ډېر مننه کوم چې موږ سره په دې بنډار کې شریک دي ښاغلي ډاکټر عاجز فریدي بلنه کوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي درود نشر ښاغلی ډاکټر عاجز مننه کوم د ټولو صدر محترم په اجازه سره یم افغان له هر افغان میں سر قربان دے یم افغان له هر افغان میں سر قربان دے کا د شرق دے کا د غرب یا د هند او بدخشان دے چې د افغان په ننګ تړلې و تورا چې د افغان په ننګ تړلې و تورا ننګیالې د زمانه میں خوشالهان دے د کونړ او اباسینا تر دی بلا چې را درومي د کونړ او اباسینا تر دی بلا چې را درومي د سیند په غې کې پروت می غازی خان دی د فرنګ غرور یې تل و دړې کړي د فرنګ غرور یې تل و دړې کړي کفاکیر می دی ای پی یا عجب خان دی د دنیا واړه کمونه یې تل ستایي د دنیا واړه کمونه یې تل ستایي دا بابا د زمانه می باچا خان دی د افغان په نوم می موجنه قاتله د افغان په نوم می موجنه قاتله زما فن او زما فکر ټول افغان دی ز عاجز کنن پختون یم لویا خدایا ز عاجز کنن پختون یم لویا خدایا دا تا کړي په ما فضل او احسان دی مننه کوم ډیر زبردست ډیر خپل ټول پکې وو خاغلی خان زمیر فانی صاحب لبنه کوم چې موږ خپل کلام شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم د حمزه د بیل اخکار ټول راغلو ملمنو هر کاله ستړي مشي او درنخت لکه څنګه چې حساس ویل حمزه د بیل اخکار کوم کسانو یا خلکو پورې تړلې نه دی دا زمونږ استاد ټولو شریک اخکار دی دا ادبي منډه ده او هلي ځلې دي دا به موږ تاسو ټول کو زمونږ مورنۍ ژبه پښتو ده او د پښتو په خاطر یې کوو بس د ارچا خپل حیثیت دی د کم او زیات نظر او یا فکر خاوندان به پکې خو یو مثال دی و چې بلیډ چې دی بلیډ پاترې دا موسپنه ده او تبر موسپنه ده تبر درانه اوسپنه غټه اوسپنه خو د بلیډ کار نشي کولی اپ خپل ځای کار کوي او بلیډ وړه او نری اوسپنه او ډیره باریکي خو د تبر کار نشي کولی نو به هر حال په من کې به هر قسم خلکي کمزوري به می نوې زمونږ غوندې زده کوونکي به می خو د هر چا خپل خپل مقام دی خپل خپل حیثیت دی او به داسې یو خبره لږه ذهن نه راغله چې کم کلامونه ما واورېده په ټولو کې سوخت او اور او وسوځېدم او دا شوم نو ما ویل ښه دی هزار باچا ډاکټر دلته دوکان نه دی کنې وایي به چې ټول ګاګ مې پاس ناست دی او زه لاندې ناست یم سوي خو ټول پاس ناست دي هغې به راله وچ په وچه سپری راخېجولې او سپری کړی وي نو به هر حال دا خو یو لطیفه غوندې وه خو بیا هم د ټولو ملګرو نه یو جهان مننه
په ښایسته او ښکلو کلامونو شریکولو یو څو شعرونه سره زه هم شریکوم. وایي چې نظر ساتم ښکته محبته، چې نظر ساتم ښکته محبته، ویم خبر ستا له طاقته محبته. او شعر دی چې نه مې وموندي او نه مې زړه صبرېږي، نه مې وموندي او نه مې زړه صبرېږي، زما سخته ضرورته محبته. او په کوشش د پټولو ښکاره کېږي، په کوشش د پټولو ښکاره کېږي، او څه بې پته ده ستا پته محبته. مننه. په کوشش د پټولو ښکاره کېږي، او څه بې پته ده ستا پته محبته. او د زړه کور کې مې میلمه کړې بې تپوسه، او نه یې ګرم نه ملامته محبته. او شعر دی پکې چې زه یې اوسم، چې زه اوسم شمه ولې ویلې نه شوه، چې زه اوسم شمه ولې ویلې نه شوه، دا غلطه ده غلطه محبته. مننه. چې زه اوسم شمه ولې ویلې نه شوه، دا غلطه ده غلطه محبته. او عقلمند د زمانې د لارې څاري، عقلمند د زمانې د لارې څاري، او د وحشت له برکته محبته. او مغرور نوم مخ مې واوښتو محبوب نه، مغرور نوم مخ مې واوښتو محبوب نه، له حیا له نزاکته محبته. او شعر دی چې دا چې لرې یو جدا یو د یو بل نه، دا چې لرې یو جدا یو د یو بل نه، دا له ډېره نزدېکته محبته. مننه. دا چې لرې یو جدا یو د یو بل نه، دا له ډېره نزدېکته محبته. او د فاني زړه کې دې دومره اهمیت دی، د فاني زړه کې دې دومره اهمیت دی، نه یې کم له عبادته محبته. توجه نم یو جهان. مننه. خان زمین فاني صاحب ډېره زیاته مننه کوو په دومره خوندور کلام. هر یو شعر د قدر وړ، د ستاینې وړ. ښاغلي جنون شینواري له بل نه ورکوو چې خپل کلام شریک کړي. ورپسې د مشر عرب ګل عرب صاحب ته یې وروسي. ښاغلی جنون شینواری شریک کم شي. که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي، د زلفو څوکې که د نال کړلې لونګ به راوړي، د زلفو څوکې که د نال کړلې لونګ به راوړي، که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي. دا خو زمونږ دپاره هېڅ نوې خبره نه ده، دا خو زمونږ دپاره هېڅ نوې خبره نه ده. حالت که ډېر خراب شي شر به راوړي، جنګ به راوړي، که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي. د دښتې غږ به شي ګمنام به شي، بې لارې به شي، د دښتې غږ به شي ګمنام به شي، بې لارې به شي، که غږ د ما سره هم غږې شو آهنګ به راوړي، که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي، د زلفو څوکې که د نال کړلې لونګ به راوړي، که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي. د ژوند په دښته که مې کښېږدې زنګېدلې پلونه، د ژوند په دښته که مې کښېږدې زنګېدلې پلونه، د تیره خاوره به شي رنګ به راوړي، بنګ به راوړي، د تیره خاوره به شي رنګ به راوړي، بنګ به راوړي، که د سپوږمۍ په رڼا پڼه شنو رنګ به راوړي. جنونه دا خاوره به ډېر ښاغلي وزېږوي،
جنونه دا خوره به ډېر ښاغلي وزېږوي خو لنډه دا که باچا خان غونته ملنګ به راوړي خو لنډه دا که باچا خان غونته ملنګ به راوړي د زلفو څوکې که د نال کړلې لونګ به راوړي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه جنون شینواري نه چې کلام یې د ترنم نه خوندور او ترنم یې کلام نه مضبوط او دروند. ډېره مننه ښاغلي عرب ګل عرب صاحب له مننه ورکوو چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. ښاغلی عرب ګل عرب. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو ملګرو له سلام کوم او ټولو له ستړي مه شوي یم او صدر صاحب په اجازه باندې داسې څه کوم لیک مې راوړی دی نو کیدای شي چې ډېر کمزوری وي د وخت کمي په وجه باندې نو دا زه ډېر معذرت غواړم او تاسو وړاندې دی اول یو دوه شعره دي چې یم د ګناهګار وایم توبه توبه یم د ګناهګار وایم توبه توبه او یا پروردګار وایم توبه توبه او داسې دې په عشق کې لیونی شومه داسې دې په عشق کې لیونی شومه او ځم چې اوس په لار وایم توبه توبه. داسې یو بدرنګ غوندې غزل دی مطلب دا و چې مالیاري کوي د زړونو مالیاري کوي د زړونو ګلکاري کوي د زړونو او بیا دا یو نیم پکې حسن بیا دا یو نیم پکې حسن شکماري کوي د زړونو او نزدېکت بیا طریقت ته نزدېکت بیا طریقت ته خاکساري کوي د زړونو او شعر دی پکې چې څه مین مین گفتار کړي څه مین مین گفتار کړي یار یاري کوي د زړونو. آخري شعر دی چې شی عرب ته نرم ګوشه شی عرب ته نرم ګوشه پاسداري کوي د زړونو. والسلام. په لنډ بهر کې ډېر خوندور کلام دی ښاغلي عرب ګل عرب صاحب نه ډېره مننه کوو. ښاغلي سهار نسیم صاحب له بل نه ورکوو چې موږ خپل کلام شریک کړي. ښاغلی سهار نسیم. ټولو نه اول مشرانو کشرانو همزولیو ټولو له ستړي مه شي ورکلی نو وکي چې ډېر ښکلي کلامونه هم ورلوېدل او ډېره مزه یې وکړه په دا خولې خولې ماحول کې. خو څه شعرونه چې مو داسې په ذهن کې مې ولیکل هغه به تاسې په مخ کې کړم. اول یو دوه شعره وایي چې وی به ګل خدا حالات به د ازغی کی وی به ګل خدا حالات به د ازغی کی بے وسی به د خپلو نه پردی کی. مننه. وی به ګل خدا حالات به د ازغی کی بے وسی به د خپلو نه پردی کی. مننه. وی چې د حالاتو په ګرمۍ خوله خوله یو د حالاتو په ګرمۍ خوله خوله یو او څوک په څنګه سړی ځان له رانږدې کړي. د حالاتو په ګرمۍ خوله خوله یو څوک به څنګه سړی ځان له رانږدې کړي او کله کله رانه سا وتلې هم وي کله کله رانه سا وتلې هم وي خو د ملګرو محبت مې رو ژوندی کړي. کله کله رانه سا وتلې هم وي خو د ملګرو محبت مې رو ژوندی کړي. دا غزل مقطع وایي چې دیوال کې د ګوګل مې شو زړه ماته اینا دیوال کې د ګوګل مې شو زړه ماته اینا یو ښکلي په تیرو کا توکړه ماته اینا. مننه. دیوال کې د ګوګل مې شو زړه ماته اینا یو ښکلي په تیرو کا توکړه ماته اینا. او شعر دی وایي چې یو زه او رقیب دواړه په نظر کې دی اشنا یو زه او رقیب دواړه په نظر کې دی اشنا اوس دوه ښایي مخونه چې شوه موته اینا. مننه. مننه. یو زه او رقیب دواړه په نظر کې دی اشنا اوس دوه ښایي مخونه چې شوه موته اینا. مننه. او مخکې شعر دی یی چې د وخت کې ورکول چاله د مینې توجه د وخت کې ورکول چاله د مینې توجه په لاره ځای په ځای د پرته ماته اینا.
د وخت کې ورکول چاله د مینې توجه په لاره ځای په ځای د پرته ماته اینا مننه وی چې د مینې او وفا نه بغیر څه ده د دنیا د مینې او وفا نه بغیر څه ده د دنیا دا څه ده بې جوهره او څه ماته اینا مننه وی چې د مینې او وفا نه بغیر څه ده د دنیا د مینې او وفا نه بغیر څه ده د دنیا دا څه ده بې جوهره او څه ماته اینا او یی چې سحر نسیمه کړله مې پیوست کرخه په کرخه سحر نسیمه کړله مې پیوست کرخه په کرخه دیوال کې مې کړلې وه هغه ماته اینا سحر نسیمه کړله مې پیوست کرخه په کرخه دیوال کې مې کړلې وه هغه ماته اینا ډېر خوندور کلام دی سحر نسیم د ننني بنډار مشر مېلمه انقلابي شاعر قومي شاعر ښاغلی همراز صاحب له بل نه چې موږ خپل کلام شریک کړي ښاغلی همراز ټولو نه اول خو زه د حمزه ادبي لښکر دومره درناوي زړه د کومې مننه کوم او بس ټول ملګري یو یو شی یو په دا کې دا شی نشته انشاءالله غزال یا سیلان غوندې کې سودا بیخي چې ما سره ځان له څه وسواس نشته ما سره ځان له څه وسواس نشته خو هډوچا کې هیڅ احساس نشته ما سره ځان له څه وسواس نشته خو هډوچا کې هیڅ احساس نشته او د بېوسۍ ته چې مې وژړلې د بېوسۍ ته چې مې وژړلې او چېرته د میو یو ګیلاس نشته وطن مو ټول رانه بارودو وسو وطن مو ټول رانه بارودو وسو اوس مو په غرونو کې الماس نشته پرې موږ دی لک د ریاست خدایانو پرې موږ دی لک د ریاست خدایانو بل مې بس هیڅ څه التماس نشته او بیا دې لاسونه په نکریزو سره دي بیا دې لاسونه په نکریزو سره دي خو زما نوم دې اوس په لاس نشته بیا دې لاسونه په نکریزو سره دي خو زما نوم دې اوس په لاس نشته چې په هفتو به مې اور نه بلېدو چې په هفتو به مې اور نه بلېدو شکر دې اوس هغه افلاس نشته چې په هفتو به مې اور نه بلېدو شکر دې اوس هغه افلاس نشته او د خولې په تته هوا هم ویښېږي د خولې په تته هوا هم ویښېږي او د دې همراز نه بل حساس نشته حساس ډېر ښکلی دی ډېر خوندور کلام هر شعر یې ستاینې وړ ډېر زبردست ملګرو ننني صدارت چوکۍ چې چا راپرزو کړي وو دا ملګري لګی دی چې دا فرزند د جادران منتظر صاحب دی او په خپله ډېر دروند شاعر ډېر خوږژبی شاعر ښاغلی عبدالحلیم حلیم صاحب له بل نه کوي چې خپل نظر شریک کړي پسې کلام وایي ښاغلی عبدالحلیم حلیم ډېره مننه ملګرو د حمزه ادبي لښکر چې موږ له دومره عزت وکړو موږ دومره قابل نه ګڼو د دومره عزت ځو نو الله دې دوی عزتمن کړي ټول قابل قدر او قابل احترام ملګري دي او چې رښتیا خبرې وو په دا زړه ډېر خوشحال شي چې یو ادبي لکه څنګه یې نوما یو ادبي لښکر دی او همغه شانتې روان هم دی او په ښه طریقه کار کوي او موږ انشاءالله امید کوو چې په راتلونکي کې به دا نوره ترقي هم کوي انشاءالله ښه کسان به راغواړي نو زه به هم د سره یو څو شعرونه یو غزل شامل کړم شریک به کړم شعر دی مطلب چې سپېړه چا خوړلې وي په خپل مخ چې سپېړه چا خوړلې وي په خپل مخ پس له هغې شي احساس ورته د بل مخ چې سپېړه چا خوړلې وي په خپل مخ پس له هغې شي احساس ورته د بل مخ او چې د سترګې و هر چا ته ښکلې ښکاري چې د سترګې و هر چا ته ښکلې ښکاري ته جوړ ګورې په سهار کې د سنبل مخ چې د سترګې و هر چا ته ښکلې ښکاري ته جوړ ګورې په سهار کې د سنبل مخه او چې نغمه د پښتون وایي هم یې ستایي چې نغمه د پښتون وایي هم یې ستایي خدایه خړ مه کړې په خاورو د بلبل مخ چې نغمه د پښتون وایي هم یې ستایي خدایه خړ مه کړې په خاورو د بلبل مخ او شعر دی چې قلم ګوتو کې لیکل کړم مخ دې ګورم قلم ګوتو کې لیکل کړم
مخ ته ګورم چې زما ګوتو لیکل که ستا لیکل مخ قلم ګوتو کې لیکل کړم مخ ته ګورم چې زما ګوتو لیکل که ستا لیکل مخ او شعر دی چې که په ذهن مو وریځ د جمود راغله او به نه وي نوي ملګرو د غزل مخ که په ذهن مو وریځ د جمود راغله او به نه وي نوي ملګرو د غزل مخ او مقطع چې ستا حلیم خو ستا بېلتون زغملی نشي ورته وښایه جانانه پسه چل مخ ستا حلیم خو ستا بېلتون زغملی نشي ورته وښایه جانانه پسه چل مخ بل یو غزل غوندې دی چې نوړمبه شعر دی مطلب یو ساعت سفر کې کال وي که د خیال وي یو ساعت سفر کې کال وي که د خیال زړه ملال وي که د خیال وي نشم بلی یو ساعت سفر کې کال وي که د خیال وي زړه ملال وي که د خیال وي او څه ناڅه د سړي زړه جوړ وي په تن کې چې سړی د سړي سیال وي که د خیال وي څه ناڅه د سړي زړه جوړ وي په تن کې چې سړی د سړي سیال وي که د خیال وي او په دوستۍ کې هم د حد نه مه تېرېږه ګنې جوړ به تې جنجال وي که د خیال وي په دوستۍ کې هم د حد نه مه تېرېږه ګنې جوړ به تې جنجال وي که د خیال وي او د هغه قدر و قیمت په دنیا ډېر وي چې په چا کې څه کمال وي که د خیال وي او چې د چا غم او ښادۍ کې شرکت نه کا دا سړی لکه دیوال وي که د خیال وي چې د چا غم او ښادۍ کې شرکت نه کا دا سړی لکه دیوال وي که د خیال او کواره پورې د چا مسخرې مه کړه دا خو کار د کردګار وي که د خیال دا خو کار د ذوالجلال وي که د خیال وي غلط کواره پورې د چا مسخرې مه کړه دا خو کار د ذوالجلال وي که د خیال وي او یو مظلوم که هیڅ هم نه وایي په ژبه پروت یې سترګو کې یو سوال وي که د خیال وي یو مظلوم که هیڅ هم نه وایي په ژبه پروت یې سترګو کې یو سوال وي که د خیال وي او د هغه خبره ډېره اورېدی شي چې په جیب کې د چا مال وي که د خیال د هغه خبره ډېره اورېدی شي چې په جیب کې د چا مال وي که د خیال وي او شعر دی چې اوس هم نښه مې د مینې ورسره ده دا چې لاس کې یې رومال وي که د خیال وي اوس هم نښه مې د مینې ورسره ده دا چې لاس کې رومال وي که د خیال وي او چې اشنا یې مقطع چې اشنا یې دومره ښکلی ستمګر دی خوار حلیم به په څه حال وي که د خیال ډېره مننه خوندور ردی خوندور کلام ډېره مننه کوم ملګریو دا تاسو په مناسبت او تاسو په بنیاد او تاسو په برکت غونډه چې خپل او د روان اجراز د پوره تنقید ملګری په خول دي ټاکل دي کم د تعبیر به وروړي څوک تعبیر روان ځل اجلاس له تعبیر کلام وروړي او د په غیر موجود دي او دا ماشین په واخر ته هغه په غیر موجود دي چې کوم بیا حجات ته خبري هغه خپل کلام وروړي ډېره مننه کوم تاسو ته ځل بیا په دومره سخت لار ته واخلي ډېره مننه کوم په هر تصویر لا ټول ملګری را وختانه حمزه او مله یو شعر Ramakisha lega. Masha udah yang mau gue sahaja. Semua lagi lain daripada saya bala daripada. Ada udah ya, bala siapa?
ودرېږه سره غټي ملګرو سره ودرېږه شاته هم دې راوچت شه